لکه چې روح ته چا بدبخت وځي هره ګړی دغسې سخت وځي. لکه چې روح د چا بدبخت وځي هره ګړی دغسې سخت وځي. قربان د خپل کلي د شپې نه شمه د وخت راشي او د وخت وځي. هغه بټې 12 کلیزې مزدور له زړه مې کله هغه خښت وځي. هغه بټې 12 کلیزې مزدور له زړه مې کله هغه خښت وځي. اوس خو انسان لږ انسان تختوي، خاورې به څوک چاله بې وخته وځي. سیما به زړه له د لاسه ورکوه، مازدیګری شو بیا به لخته وځي. هغه بټې 12 کلیزې مزدور له زړه مې کله هغه خښته وځي. ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نیازه خان یم. ادبي خپرونه د وصال مازدیګر لپاره زه د فوونه په نورخواته یو کلی دی جلوزی کیمپ راځي او د جلوزی کیمپ نه بیا پړاو راځي. په پړاو کې زمان افریدی دی، هغه خوږ شاعر دی، خوږ شعر لیکي. غوښتل مې چې د هغه ژوند درته وښایم چې هغه د ژوند د کومو سختو نه راتېرېږي او بیا دومره خوږ شعر لیکي چې موږ هڅوي چې موږ پسې د ملکنډ د دنګو غرونو نه را روان شو، پبو ته راځو او بیا جلوزی کیمپ او بیا پړاو ته راځو. نو د دغې شعر کې به زور وي. غوښتل مې چې دغه شعرونه په خپله هم واورم او بیا د ویډیو له لارې له تاسو ملګرو سره شریک کړم. نو راځئ پړاو کې یم د دغې ملګري فلور ورځم چې دې ژوند څه کوي، کار روزګار څه کوي، دغه هر څه درته درښایم. زما سره اوسئ. قومونو چې الوت لره وزرې لټولې، نو ما په پښتنو پسې سنګرې لټولې. قومونو چې الوت لره وزرې لټولې، نو ما په پښتنو پسې سنګرې لټولې. چې وخت یې د قلمو پښتنو په هغه وخت کې چا تورې لټولې او چا زغرې لټولې. ګرانو ملګرو را رسېدلی یم د زمان افریدي خوا، له هغه دغه کار نه هم فارغ شو او ما ته د مامون رشید رور هغه شعر هم را په زړه کېږي چې نه درباري شاعر یم او نه په درباریانو ګرځم، نه د خانانو نه روپۍ په لفافو کې راوړم. هم په دغه سوچ باندې، هم په دغه هیله باندې، په دغه خاورو کې ناست یو. مونږ همیشه په هغه شعر پسې چاڼ کړی دی، په هغه شاعر پسې ګرځېدلي چې د هغه په شعر کې یو پیغام وي. هغه پیغام ته مونږ راواخلو او پښتنو ته په اسانه ژبه ورسو، هغوی د دغې نه استفاده وکړي، زده کړه ترې وکړي. نو په دغې سوچ باندې ما تاسو ته ذکر کړی و چې پوو ته راغلم، په دغې پوو په سټاپ باندې کوم ځای کې چې ګاډي وردېږي، په دغه ځای د ګاډي نه کوزېږو او بیا یوې ډبې ته خېږو او بیا جلوزی کیمپ راځي، پړاو راځي، بیا هغې بټۍ ته ځو چېرته چې زمان افریدی کار کوي. د کار نه فارغېږي، بیا را سره را روانېږي او د دغه ونو د سوري د لاندې کښېنو، په دغې خاورو کې کښېنو او په دغې سوچ کښېنو چې د ده نه زه شعرونه واورم. دغه د کاغانو اوازونه به هم تاسو اورئ. دغه به ځان له یو خوند وي، ځکه چې د وصال مازدیګر دی او د کلي مازدیګر دی. نو راځئ زمان رور مې تر څنګ دی او د هغه نه د وصال په مازدیګر کې په شریکه باندې شعرونه اورو چې خوندونه ترې په شریکه واخلو. زمانه سلامونه. علیکم سلام نیازک صاحب. زمانه ستا ژوند مې ولیدو په بټۍ کې کار کې، بلا ګران ژوند دی، خو بس خدای دې وکړي چې دغه تاسو ته هم آسان شي او زمونږ نورو پښتنو ته سره زمونږ هم آسان شي. که راته ووایې چې د کلي دې څه نوم دی، څه وخت دې څومره ویلی دی او کار روزګار خو دې مونږ هم ولیدو او زمونږ دغې ملګرو هم ولیدو. زمونږ د کلي نوم خو دې ترکمنو میره ورته وایي په دلته، او کاروبار هم تاسو ولیدو، همدا کاروبار هم دی. بس تعلیم ماته شپږمه پورې کړې د غربت یوه وجې نه بیا مې پرېښی دی. بیا دې مخکې سبق نه دی ویلی؟ نو زړه دې نه کېدو چې ستا ملګري به سکول ته ځي او زمان به بټۍ ته ځي او هلته به خښتې جوړوي؟ یقینا زما کوم ملګري دي اوس تقریبا چې څوک ډاکټران دي، څوک انجینیران جوړ شوي. زموږ خو زړه کېدو ډېر، خو بس غربت ته وجه نه موږ نه دی ویلی. بس زمانه خدای دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. تاسو وایي چې زموږ ملګري به ډاکټران دي، انجینیران دي، خو دغه غربت زموږ د لارې خنډ دی. خدای دې وکړي چې دغه د خنډ زموږ نه لرې شي. وصال مازدیګر دی او دغه نور په غرغره دی لاړو که نه تېرېږي. نو غواړم چې ستاسو نه شعرونه واورم او بیا به خپل کلي ته هم ځم. نو شعرونه را سره شریک کړه. غزل داسې راویل شي: قومونو چې الوت لره وزرې لټولې، قومونو چې الوت لره وزرې لټولې، نو ما په پښتنو پسې سنګرې لټولې. او چې وخت یې د قلم و پښتنو په هغه وخت کې، چې وخت یې د قلم و پښتنو په هغه وخت کې چا تورې لټولې او چا زغرې لټولې. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. نو چې وخت یې د قلم و پښتنو په هغه وخت کې چا تورې لټولې او چا زغرې لټولې. او دا چېرته وې پرون ستا د خبرو ضرورت و، دا چېرته وې پرون ستا د خبرو ضرورت و، غزل له مللونه ملغلرې لټولې. ډېر ښه دی.
او زه هم څومره ساده یم په ښار کې ګرځېدم زه هم څومره ساده یم په ښار کې ګرځېدم او ما پکې د خپل کلي ګورګورې لټولې ډېر ښه دی ډېر ښه دی مننه سدا سې سودایي خو نه استاد تلو نه پس شو سدا سې سودایي خو نه استاد تلو نه پس شو زمان به په خبرو کې خبرې لټولې ډېر ښه دی ډېر ښه دی څه د لونګ او څه د بنګ څه د اترنګ پکې وا داسې ښکلی و چې هر یو قسم رنګ و پکې او زر راته ووایه د کلي حال احوال څنګه و زر راته ووایه د کلي حال او حال څنګه و حالات سم شوي وو که هغسې لا جنګ و پکې او پوښتنه مخکې خو څه داسې نه و داسې وشول پوښتنه مخکې خو څه داسې نه و داسې وشول دوی کې یووالی اتفاق و پکې ننګ و پکې او زمانه ښکاري د مین یا خیري سلګي دي زمانه ښکاري د مین یا خیري سلګي دي الټې یو کړه مازدیګر د وینو رنګ و پکې مننه ده باور وکړه داسې یم لکه اوښکه په بڼو کې زم راځم لکه اوښکه او رنګ مې تور دی خو دا زړه مې داسې سپین دی رنګ مې تور دی خو دا زړه مې داسې سپین دی لنډ مثال یې درکوم لکه اوښکه ډېر ښه دی مننه رنګ مې تور دی خو دا زړه مې داسې سپین دی لنډ مثال یې درکومه لکه اوښکه ستا د تللو نه پس ښه چېرته کیدی شي ژوندون داسې تېرومه لکه اوښکه ډېر ښه دی او رنګ مې ځکه ورځ تر بله تورېدلو رنګ مې ځکه ورځ تر بله تورېدلو په رنجو کې به یادمه لکه اوښکه رنګ مې ځکه ورځ تر بله تورېدلو په رنجو کې به یادمه لکه اوښکه او د شبنم ساس کې د ګل پاننګي پروت د شبنم ساس کې د ګل پاننګي پروت یا زمانه ښکاري سمه لکه اوښکه ډېر ښه دی یقین دې وشه غورځېدلی پاڅېدلی یم یقین دې وشه غورځېدلی پاڅېدلی یم او په ډېره سخته زه تر دې را رسېدلی یم د چا د تللو نه پس بندو دروازو ته ګورم او سرتور ولاړ یم په کوڅه کې غرې ونیولی یم او زړه سره نه کېږي هغه کوڅه کې بیا ولاړ یم زړه سره نه کېږي هغه کوڅه کې بیا ولاړ یم هغه پرون چې تشلېدلی ګروان تللی یم او څه وایې ته د خپل ژوندون درته کیسه وکړم څه وایې ته د خپل ژوندون درته کیسه وکړم او سلا د خپلو او پردو خلکو وژلی یم هر ماښام داسې ویر کوم د خپل ارمان په قبر ولکه پراته چې وي د مړ پلار ماشومان په قبر خلک اخترو کې میلو له ځي چکرې وخي زه بدنصیبه ګلان شیندم د جانان په قبر او زه چې ژوندی وم تا مې سیوره هم په کاڼو ویشته زه چې ژوندی وم تا مې سیوره هم په کاڼو ویشته قربان دې شمه اوس مې مشله وګریوان په قبر ډېر ښه دی نو ښکاري چې اوس هم ورته هغه لیونی را درومي ښکاري چې اوس هم ورته هغه لیونی را درومي هره ورځ مات بنګړي پرتې وي د زمان په قبر ډېر ښه دی ډېر ښه غزل نه مخکې څو شعر وایي چې امید مې شته ژوند کې به بیا مستي غورځنګ ووهي امید مې شته ژوند کې به بیا مستي غورځنګ ووهي او هغه ورک شوی یو سړی کره ته زنګ ووهي او د ډېر نفرت له وجې ستا زړه به هم دغسې وي د ډېر نفرت له وجې ستا زړه به هم دغسې وي قربان دې شمه لکه اوسپنه چې زنګ وهي زمانه اوس هم چې څوک ستا نه مه محفل کې واخلي زمانه اوس هم چې څوک ستا نه مه محفل کې واخلي چا راته ویل چې غریب یې ونیسي او رنګ وهي ډېر ښه دی او د دوه درې شعر دا زموږ ملګری شهیدالله غله راډالي وي چې یی شي لنډ بحر دوی شي زما ارمان ان لله و انا الیه راجعون زما ارمان ان لله و انا الیه راجعون ولاړو جانان ان لله و انا الیه راجعون او د چا د ظلم انتها دومره وه د چا د ظلم انتها دومره وه او نن یو دیکان ان لله و انا الیه راجعون او چې ډېر زر به واورې چې دا ستا له غمه ډېر زر به واورې چې دا ستا له غمه مړ شو زمان ان لله و انا الیه راجعون غزل داسې روي شي کله مې لږ خراب کی کله مې لږ ښه خراب کی کله مې لږ خراب کی کله مې لږ ښه خراب کی قرار مې نه پرېږدي که خدای دې ستا بڼه خراب کی او چې سترګې تورې کړي نو زه ورپورې وخاندمه چې سترګې تورې کړي نو زه ورپورې وخاندمه هغه غوسه شي زر د سترګو نه رنجه خراب کړي او د خلک داسې انسان وژني چې توبه وباسه د خلک داسې انسان وژني چې توبه وباسه زه چې تصویر کې ورته ګورم زما زړه خراب کړي او چا راته ویل چې مینه مه کوه خراب به دې کړي چا راته ویل چې مینه مه کوه خراب به دې کړي ما ورته ویل خراب خو یم نور به مې څه خراب کړي او زما نه خوله وړه خبرې غټې غټې کوي زما نه خوله وړه خبرې غټې غټې کوي او د بعضې خلک خو بېخي راته مزغه خراب کړي ډېر ښه دی ډېر ښه دی هر څوک لرې دا زمانه زړه یې ما سره دی دا خو دنیا ده د حالاتو اختیار چا سره دی ډېر ښه دی او بس خو ژوندون د ستا د تللو نه پس هم تېرېږي بس خو ژوندون د ستا د تللو نه پس هم تېرېږي او بس خو ګزران دی او قوم یې له ژړا سره دی او چې خپله نه راځي هبس ته بیبان مه رالیکه چې خپله نه راځي هبس ته بیبان مه رالیکه زما د هر زخم علاج خو صرف تا سره دی ډېر ښه دی نه داسې نه وایم چې صرف ستا بڼو وجلې نه داسې نه وایم چې صرف ستا بڼو وجلې زمان وجلې د سترګو په سلا سره دی ډېر ښه دی ډېر ښه چې دا خلک څه کوي تپوس دې وکړې دا خلک څه کوي تپوس دې وکړې او لار مو په وره کوي
تاسو ته وکي او په چا مینه شو که څنګه چل دی په چا مینه شو که څنګه چل دی رنجه رنجه کوي تاسو ته وکي او مجبوروم یې نه کزړه یې نه وي مجبوروم یې نه کزړه یې نه وي او که یاري نه کوي تاسو ته وکي سستانه پاتې شوله او سمانه پاتې شوه د ځکه د زمونږ خبره ورانه پاتې شوه او نه اوس مې خلک نه پوښتي چې څنګه د حالات دي نه اوس مې خلک نه پوښتي چې څنګه د حالات دي سهره مې د حالاتو ترجمانه پاتې شوه او خپې یبله راوتلی یو د وخت ظالم د لاسه خپې یبله راوتلی یو د وخت ظالم د لاسه زمونږ نه ډکه خونه له سامانه پاتې شوه اوس ډېره موده پس یې چې نظر په زمان پرېوت ډېره موده پس یې چې نظر په زمان پرېوت ولاړه د کوټې خوا کې حیرانه پاتې شوه ډېر ښه دی ما نه ډېره مننه چې موږ له زموږ د وصال د مازدیګر دغې ملګرو له دې وخت راکړو خواږه شعرونه دې راته وویل ډېره مننه تر دا پورې چې موږ لا راغلو موږ له وخت راغلو مننه مهرباني ډېره مننه ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو زمان افریدی په پړاو فبو کې واورېدو د هغه د شعرونو د مو خوندونه اخیستې وي دغه مازدیګر په تېرېدو دی غواړم چې زمان نه په مخه ښه واخلم او په رڼا کې خپل کور خپل کلي ته روان شم نو ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما په دعاګانو کې تل یې چې هر چېرته د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان